بایدن هم له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پلوی دی. نېشنل انټرست خپرونې په یو مطلب کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ایستلو ته کتنه کړې او لیکي د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن هم د ټرمپ په څیر له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو پلوی دی. مطلب کې راځي په ټولیزه توګه که څه هم د امریکایي پوځیانو وتلو سره ډیری لوړپوړي امریکایي پوځیان موافق نه دي، خو اوس ټرمپ پریکړه کړې او خامخا خپل ځواکونه وباسي. د لیکوال په وینا د ځواکونو ایستلو مسله له ولسمشر ټرمپ څخه بایدن ته ورپاتې او نوموړی د اوباما په دوره کې هم په افغانستان کې د خپلو پوځیانو له اوږده ماموریت سره موافق نه و. لیکوال همداراز ویلي بایدن د پوځیانو کمولو سره موافق دی، خو په دې باور دی چې یو شمېر سرتیري باید هلته پرېښودل شي، خو دا چې طالبانو سره د ټولو ځواکونو ایستلو توافق شوی معلومه نه ده څه به وشي. د یادونې وړ ده چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ایستلو بهیر له شوي توافق څخه هم ډیر چټک روان دی. امریکا ویلي له توافق وروسته یې خپلې لس سترې نظامي اډې تخلیه کړي او د نورو اډو په تخلیه هم کار روان دی.